سلامونه ګرانو دوستانو، زه زمان افریدی. نن د جنوري 3 2022 ګرانو دوستانو، د ورلد موست بیلینیرز د انفلیشن د یاره نه هغوی ډیجیټل کرنسی ته اوړي لګیا دي. کله چې دوی پوهیږي چې کرپټو کرنسی مارکیټ د فیات کرنسی نه خکېږي، نو دوی کرپټو کرنسی ته اوړي. د دنیا اکثر بیلینیرز هغوی په تیر کال 2021 کې ډیر زیات ډیجیټل کرنسی ته اوړېدلي وو او همدا چلند به 2022 کې به ډیر تیزی سره روان وي. د دنیا بیلینیرز یا ملټي میلیونیرز موستلی د خبر کې د بیلینیرز دی د هغوی په اړه چې دوی کرپټو کرنسی د انفلیشن خلاف یو کرنسی بولی او دوی کولی شي چې د ډیجیټل دنیا یعنی ارز ډیجیټل یا کرپټو کرنسی ته راوړي، بجای دا چې هغوی په فیات د نننی پیسو په مارکیټ کې پاتې کیږي. دا خبر ما د کوین مارکیټ کیپ چې بلومبرګ سره د بیلینیرز انټرویوز شوی وو د اغیزې نه ما سټډي کړی او تاسو ته زه نن دا رپورټ وړاندې کوم. نو ما سره اوسئ، زه تاسو نه ډیر زیات مننه کوم او thankful یم چې تاسو zamankripto.com ته په پښتو کې زه تاسو ته د نیوز در کوم هغه اورئ. د ورلد یو مشهور بیلینیر دی، د هغې نوم دی ټامس پیټافی. هغه اصل کې مجارستاني ورته وایي که هنګریان نژاد دی، خو امریکن دی. هغه د جنوري په فاست یعنې 2 ورځې مخکې بلومبرګ یو فاینانس ورلد کې ډیر زیات مشهور ټلویزیون چینل دی، هغه رپورټ کړی و چې دا بیلینیر ټامس پیټافی وایي چې هغه خپل 2-3% سرمایه چې دغه سرمایه 25 میلیارده بلیون ډالر ده، هغه 2-3% په ډیجیټل ارز یا کرپټو کرنسی کې سرمایه گذاری کړې ده، یعنی انویست کړی دی. د پیټافی یا د میلیاردر یا بیلینیر چې دی د خپل یو هج فند دی، یو دفتر دی چې الته د نورو خلکو پیسې دی کنټرول کوي او هغه ورته ملټیپلای کوي یا زیاتوي ورته ښه پروجیکټونو سره. او هغه وایي چې ما سره ډیر زیات زما کسټمرز دي، مشتری دي چې هغوی ته زه بیټ کوین، ایتیریم، لایټ کوین او بیټ کوین کاش اخلم او په دې کال کې 2022 کې به زه 15 نورو کرپټو کرنسیانې یعنی سکې یا کوینونه به زه زیاتوم. پیټرفای وایي چې د کرپټو کرنسی مارکیټ داسې یو مثال دی لکه د زیرو نه میلیون ته تللی شي او د میلیون نه بیرته زیرو ته راتلی شي او دا څوک هم نشي ویلی چې دا مارکیټ کوم خواته روان دی. دسمبر میاشت کې د یو پریډکشن کړی و، ویلی و چې بیټ کوین کیدی شي 100,000 ته لاړ شي د نه مخکې چې بیرته راغورځېږي. همداسې د ورلد یو بل ډیر مشهور یو موټیویټر کته ویلی شي، هغه هم بیلینیر دی، ری ډالیو ورته وایي چې هغه خپله یو برج واټر اسوسییشن یو هج فند لري، هغه هم په هج فند کې ډیرې زیاتې پیسې ګټلې دي او هغه وایي چې کله تاسو کرپټو کرنسی مارکیټ به مخکې ویل نو اکثر امیرترین اشخاص یا بیلینیرز چې وو هغوی به یاریدو یا به ټرست به یې نه کول، خو نمبر به یې ډېر کم و. ورو ورو مونږ هم دا سوچ کول چې دا به ښه یا نه، خو دومره پوهېدو چې دا ښه دی. خو ورو ورو مونږ ته دا پته ولګېده چې کرپټو کرنسي د فیات نه ډېر زیات ښه ده، بلکې اوس چې کوم خلک وایي چې کرپټو کرنسي اصلي پیسه چې ده د نننۍ پیسه ده، فیات کرنسي ده چې کوم په بینکونو کې د ډېر وخت نه استعمالیږي، بلکې وایي دا اصلي کرنسی هم کرپټو کرنسی ده. هغوی نه دا ډیره غټه غلطي کیږي، هغه بدترین کرنسی جوړیدای شي د څه وجې نه، د انفلیشن د وجې نه چې د هغې په هکله زه اخر کې بیا تاسو ته وایم چې تورم ورته وایي، انفلیشن وایي، ګراني چې ورته موږ په پښتو کې وایو. ګرانو دوستانو، یو بل بیلینیر دی، د هغه نوم دی پال ټوډر جانز. هغه هم ویلی دی چې زه بیټ کوین اخلم او بیټ کوین اخیستو سره ماته دا احساس کیږي چې دا یو واحده کرنسی ده چې هغه د انفلیشن یا د ګرانی په وخت کې ستا سرمایه د لاسه نه ځي.
هغه دا مثال ورکړ چې په امریکا کې په 13 کالو کې اولین ځل د پاره ګرانی 4.8% برخه دی او دا د مختلفو بیماریانو چې خاص کر په د کوم پاندیمیک چې اوس ورته مونږه کرونا وایرس وایي چې د کې مختلف بیماریان راځي نو د سره خلکو د لاسه سرمایه تللی دي او کاروبار پټپ ولاړ دی نو دی وی چې الټرنیټیو دغه په مقابله کې عمده یو کرنسی ده چې هغه ډیجیټل کرنسی ده یعنی کریپټو کرنسی ده یا بیټکوین ورته ویل شي ایتھریوم ویل شي نور کرنسیانی ویل شي په دې چې د دې اثرات چې کوم په امریکا کې غورځیدلې ده د په لسهاو کلیزه نور به دا همداسې رواني او د دې لپاره چې دا مسله مونږ حل کو نو بهترینه لاره دا ده چې هغه اډوایس کی چې ملټي بیلینیر یا میلیونیر چې څومره هغه بیلینیرز نو هغه رو په کار ده خپل پیسې په کریپټو کرنسیز کې انویسټ کی په دې چې په 2022 کې دا ثابتېږي چې ورو تعداد زیاتېږي او د 2001 نم ثابت شو او د جون د 2020 نم چې خلک را روان دي نو دینه دا ثابتېږي چې د فیات پیسونه کریپټو کرنسی بهتر دی په اخر کې به زه تاسو ته دا وایم چې ډیر زیات مننه چې تاسو زمان crypto.com ته غوږ کېږدئ تاسو ته ښه خوشاله شپه ورځ غواړم د خدای په امان